السلام علیکم ورحمت الله. د سناهل اکیډمي ته ښه راغلاست. راځئ دوستانو، نن په دې ډېره مهمه ویډیو کې تاسو ته د یو داسې مجربې او طاقتورې وظیفې په اړه وایو چې د ژوند ټول حاجتونه پوره کوي. دا عادي وظیفه نه ده، دا د هغو کسانو لپاره یوه ستره ډالۍ او طلایي چانس دی چې د خپلو حاجتونو دپاره کلونه کلونه ژړلي دي خو کار یې نه دی سوی. که ستاسو په کاروبار کې داسې بندش وي، یا ستاسو په کاروبار کې جادو سوی وي، یا ستاسو په کاروبار باندې نظر بد لګېدلی وي، یا ستاسو په کاروبار باندې حسد پسې وي، یا ستاسو کاروبار د دنیا د بندشو سره د یو بندش سره مخامخ وي چې هره ورځ متاوان وي، که ستاسو په کور کې داسې مشکلات وي چې هره ورځ جنجالونه وي، یا که د خویندو او ورونو د واده او رشتو په کارونو کې داسې خنډونه وي چې په هیڅ صورت نه حل کیږي، راسئ نن ځان له دا وظیفه وکړئ. په 3 ورځې کې به داسې خوشحالي نصیب شي چې تاسو به یې هم تصور نه وي کړی. دوستانو، ډېرو خلکو دا وظیفه ازمویلې او داسې حیرانونکې پایله او نتیجه یې لیدلې ده چې خپله ورته حیران پاته سوي دي. هغه کسان چې تر غاړې په پورونو کې ډوب وو، تر غاړې پورې په قرضونو کې ډوب وو، الله تعالی د دې وظیفې په برکت د رزق او د برکت داسې دروازې ورته راخلاصې کړي چې دوی یې ګمان هم نه کاوه. هغه کسان چې د دشمنانو له سحر، جادو، نظر بد او حسد څخه په تکلیف وو، د دې وظیفې په برکت یې کورونه د امن او خوشحالۍ په زانګو باندې بدل شوه. دوستانو، چې کوم مشکل دی نه ختمیږي، کوم حاجت دی نه پوره کیږي، د دې وظیفې په کولو به الله تعالی داسې اسباب درکړي چې ستا به امید هم نه وي. که څه هم ستا حاجت د سمندرونو برابر لوی وي او د غرونو په شان سخت وي، صرف 3 ورځې دا وظیفه وکړه، دومره خوشحالي به دې نصیب شي چې ته به وایې ارمان کوې، ته به ارمان کوې چې کاشکې دا وظیفه ما مخکې کړې وای. نن راسه دا وظیفه د هغه حاجت دپاره وکړه، د کوم حاجت دپاره چې ستا خوبونه بې ارامه دي، د کوم حاجت ته لاسه چې تا ته خوراک خوند نه درکوي او نه ته د چا سره خبرې کوي. هغه حاجت که د کاروبار باره کې وي، یا د رشتې دپاره وي، یا د اولاد نوکرۍ دپاره وي، د دنیا په مخ د ټولو نه لوی حاجت راواخله. کم حاجت چې ستا د نه پوره کیږي، نو هغه حاجت مخې ته کښېږده او هغه حاجت راواخله چې د هغه دپاره تا کلونه کلونه ژړلي او ډېرې ازموینې او ډېرې نتیجې او ډېرې محنت یې کړی، هغه حاجت ستا د نه یې پوره سوی. دا 3 ورځې وظیفه شروع کړه، دوستان به درته حیران شي چې تا د دغه مشکل دپاره کومه وظیفه وکړه. دوستانو، راځئ مختصره د دغه وظیفې ذکر زه تاسو ته درښیم. دا د قرآن مجید یو مبارک آیات دی. الله جل شانه فرمایي: بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لأهله والصلاة على أهلها اما بعد. دوستانو، دغه آیات مبارک د رزق لپاره راغلی دی. کوم چا چې د رزق بندش وي، د کوم چا په رزق روزي چې جادو سوی وي، کوم چا د رزق روزي دپاره چې بد نظري سوی وي، کوم چا رزق روزي چې په حسد سره بند سوی وي، د کوم چا چې کاروبار نه پوره کیږي، د کوم چا چې کاروبار نه جوړیږي، د هغه ملګرو، د هغه خویندو ورونو دپاره دا وظیفه خاص ده. یبسط الرزق لمن یشاء. دغه آیات 3 ورځې روزانه 21 واره ویل، یعنی د هر لمانځه بعد 11 واره درود شریف ویل او بیا 21 واره یبسط الرزق لمن یشاء د آیات مبارکه تلاوت کول او بیا 11 واره درود شریف ویل او په اخلاص او یقین سره دعا او په زاری او عاجزي سره دعا کول. دوستانو، د اخلاص او یقین د هرې دعا دپاره، د هرې وظیفې دپاره شرط دی او په دې سره دعا او عاجزي کول. نو کومو ملګرو چې په دا وظیفه سره عمل کړی دی، په ډېر لږ وخت کې، په کم وخت کې، په ډېره اساني سره د هغو ټول حاجتونه پوره سوي دي. خاص کر د کومو ملګرو چې د رزق د کاروبار تکلیف وي، رزق په تکلیف وي او کاروبار یې نه جوړېږي، د هغه ملګرو دپاره دا وظیفه خاص ده. 21 واره د هر لمانځه بعد ویل، 11 واره درود شریف په سر کې ویل، 11 واره درود شریف په پای کې ویل. کوم چا چې په دې وظیفه سره عمل کړی دی، د رزق ټول بندشونه ختم سوي دي. تر بلې ویډیو د الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.